يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صرف یہ وردا ہوئے یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یعنی معنا دا ده چې الله زستا دومره تعریفونه کوم چې څومره تلوي سلطنت بادشاہي لري او څومره ستا حق دی. دا پښتو توري ما درته ویلې زستا دومره تعریفونه کوم. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای چې کله دې سړی دا ذکر وکړي د الله لویي بیان کړله نو ملائکې غبراو سي چې د دې مړ چې ثوابونه ولیکو. دا خو زموږ تر وس وتلې ده. د دې مړ ثوابونه څنګه ولیکو؟ نو الله رب العزت په دربار کې پیش شو چې یا الله پلاني سړی خدا ذکر ووایي چې یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یو وار ووایي مرڅوکو الله پښتنه جنو څه وای ملائکه دغه ذکر وشي. الله ورته فرمایي تاسو پرېږدئ خالی ولیکئ بیا چې کله د زما سره ملاقات کوي دغه ثوابونه زه خپل وکوم بغیر د حساب. دا واحد ذکر دی عزیزانو چې د دې نیکۍ د دې ثوابونه الله پټ کړي دي چې دا څو دي. ملائکه په خپل نه دي په خبري. ملائکه غبراو